من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. چاچه سفارش وکړه ښه سفارش هغه ته به په دې سفارش سره د ثواب برخه وي او چا چې سفارش وکړه بد سفارش نو هغه ته به په دې سره د ګناه پیټه وي او الله تعالی همیشه په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. او کله چې تاسو ته په سلام ویل سره دعا وکړه شي سلام وکړه شي نو تاسو د هغې نه غوره ځواب ورکئ یا هم هغه ور وګرځوئ بېشک الله تعالی د هر شي ښه حساب کوونکی دی. او کله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله تعالی چې دی نشته هیڅ لایق د عبادت مگر صرف همدی دی. هغه به تاسې خامخا د قیامت ورځې ته راجمع کړي چې په هغې کې هیڅ شک نشته او د الله تعالی نه په خبره کې ډېر رښتینی څوک دی. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو د منافقانو په باره کې په تاسې څه شوي دي چې دوې ډلې شوئ؟ حال دا چې الله تعالی هغوی د خپل اعمالینې په سبب نسکور کړي دي. آیا تاسې غواړئ چې هغه کس په نیغه سیده لار روان کړئ چې الله تعالی ګمراه کړی دی او چې الله تعالی څوک ګمراه کړي نو ته به هېڅکله هم د هغه دپاره نیغه سیده لار پیدا نه کړې.